ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. ځنګلونه د یو هیواد حیاتي شتمني ده. نظامونه د هیواد د نورو طبیعي زیرمو د ساتنې او هغې څخه د ښې استفادې په برخه کې مسؤل دي ترڅو یا د شتمني وساتي. ځنګلونه د نورو ګټو ترڅنګ د اکسیجن په تولید او کاربن ډای اکساید په جذب کې هم مهم رول لري. او د معلوماتو له مخې هغه هیوادونه ښکلي او سرسبز چاپیریال لري چې ځنګلونه ولري، چې افغانستان هم د نړۍ د هغه هیوادونو په کتار کې راځي چې د جغرافیې زیاته برخه یې په ځنګلونو پوښل شوې ده. خو ولې د افغانستان په ځینو ځایونو کې ځنګلونه په بېرحمه ډول وهل کیږي؟ آیا حکومت خپل مسؤلیت ادا کړی؟ ولسونو ته څه کول پکار دي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به د ژمن شننې نننۍ خپرونه کې راسره دوه محترم میلمانه ځواب کړي. د خپرونې میلمانه مو دي محمد یونس محمدي د شنې کتې معاون او د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنیار نظرګل صدیقي. تاسو دواړو ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. استاد محترم، که تاسو ته راشو د لومړۍ پوښتنې په توګه، ولې خلک ځنګلونه وهي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عادل صاحب محترم، تاسو ته او ستاسو د ژمن راډیو له لارې ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لومړی به دا وایي چې ځنګلونه یعنې څه شی دي. اول موږ بحث کوو مثلا طبیعي منابع یا چې په انګلیسي کې ورته نیچرل ریسورس ویلی کېږي. په طبیعت کې هغه توکي چې انسانانو لپاره ګټور دي هغه طبیعي منابع بلل کېږي یا نیچرل ریسورس ورته ویلی کېږي. د بېلګې په ډول هوا، اوبه، ځمکه، ځنګلات، فصلونه او داسې نور دا په طبیعي منابعو کې راځي. اوس ستا له پوښتنې نه مخکې که زه ځنګل تعریف کړم، ځنګل د مختلفو ونو یوې ډلې ته ویل کېږي چې د نورو نباتي او حیواني انواعو د ودې ملاتړ کوونکي دي. ایکولوژي انواع مثلا د هوا تصفیه ده، د اوبو دوران ده، د خاورې د تخریب مخنیوی ده او همدارنګه د ډېرو حیواناتو لپاره د اوسېدو ځای همدغه ځنګلونه یا ونې برابروي. که په بل تعریف کې ویلی شي چې ځنګل د ځمکې یوه سیمه ده چې ونې پکې واکمنې دي. په نړۍ کې د ځنګل په اړه سلګونو تعریفونه نور هم موجود دي. خو راځو ستاسو پوښتنې ته. ځنګلونه چې هغه خلک وهي چې هغوی ته د ځنګل یا د ونې چې کومه وظیفه ده الله پاک د انسان لپاره پیدا کړې ده، لکه الله پاک چې من لا یرحم لا یرحم، څوک چې په چا رحم نه کوي په هغه باندې به رحم ونه شي. الله پاک ټول ژوندي موجودات پیدا کړي دي د انسانانو د ګټې لپاره. د هغې له جملې نه همدغه ځنګلونه یا ونې دي. یوه ونه د انسان لپاره د 18 انسانانو لپاره تقریبا د ژوند زمینه برابروي چې د اکسیجن ورته تولیدوي. همدارنګه د ځنګلونو دغه وهل یا مثلا په نړۍ کې د ګلوبل وارمنګ موضوع چې روانه ده یا نړیوال تودوخه ده یا د حرارت درجه کې اضافه والی را روان ده، د هغې یو علت همدغه ده چې د انسانانو د نفوس د زیاتوالي له وجې ځنګلونه قطع کېږي، مخ په قطع کېدو باندې روان دي. اوس مثلا مخکینیو خلکو که نفوس کم وو، هغوی سره دومره وسایل نه وو چې د ژوند هغه د ضرورتونه پوره کړي، هغوی به لګیا ونې بیا قطع کولې تر څو د زراعت دپاره یوه ځمکه پیدا کړي. نن سبا د نفوسو زیاتوالی اضافه شوی ده. د نفوسو د زیاتوالي له وجې انسانان لګیا دي ځنګلونه قطع کوي، چې په هغې د قطع کولو علت یو عمده علت یې دغه ده چې هغې کې ځان دپاره کاروبار جوړ کړی ده. مثلا ونه قطع کوي، په هغې کې یا مثلا
په قانوني بڼه خو نه ده. اوس الحمدلله چې اسلامي امارت راغلی ده دوی ورته یوه ځانګړې کتم جوړه کړې ده هغوی مخنیوی کړی ده او الحمدلله څوک نشي کولی چې په خپل سر باندې ونې قطع کړي. نو د ونو قطع کول موږ زیاته چې دا یوه ناپوهي دا ده چې د اکسیجن یا د کاربن ډای اکساید چې دغه ونې مثلا خپل ځان کې ذخیره کوي او اکسیجن د انسانانو لپاره تولیدوي، د دې نه ناپوهي ده. بل د دغه ونې له وجې چې مثلا دا سیلابونه راځي یا مثلا د خاورې تخریب کیږي همدغه د ځنګلونو له وجې نه کیږي. نو زیاته هغې چې د په افغانستان کې د ځنګلونو یا د ونو ناپوهي یا ناخبرتیا ده. تاسو د طبیعي پیښو اړوند موضوع یادونه وکړه. که ځنګلونه قطع شي څومره طبیعي پیښو خطر ورسره زیاتېږي او څومره د خلکو ژوند ورسره له خطر سره مخ کېږي؟ ونه چې دا لکه څنګه چې ما یادونه وکړله لومړنی خطر د انسانانو دپاره دا ده چې هوا به چټله شي. بل د ټولو نه غټ خطر دغه ده چې هغه خاورې چې د زراعت دپاره مناسبې دي په کومو ځایونو کې چې ونې یا ځنګلونه نشته هغه په اسانۍ سره همدغه سیلاب یا د اوبه له ځان سره وړي، نو د تخریب عملیه زیاته ده. بل دویم قدم کې هغه عاید چې دولت لاس ته راوړي د دې ونو یا د تفریحي سیمو د ادرسه راوړي. نو که دغه ونې چېرته په یوه ساحه کې نه وي موجودي نو هلته به هوا چټله وي، مثلا د تخریب یا د موسمي چې کوم بارانونه دي هغه به کمي، ځکه په کومو ځایونو کې چې زیاتې ونې دي هغه د ونې خپل تبخیر کوي، چې کله تبخیر کوي هغه نه وریځې جوړېږي او ورښتونه په هغه منطقو کې بیا ډېر زیات وي. نو د انسانانو دپاره زیان چې ده د هوا به چټله وي، تخریب به زیات وي، د هغه چې کومه تفریحي سیمې دي یا مثلا اکسیجن ورته تولیدوي هماغه منطقه کې به کم وي. ډېره مننه استاد محترم، تا ته به بیرته راګرځو. مامین صاحب تاسو ته به راشو. محمد یونس څومره تاسو په دې برخه کې هڅې کړې دي او د اسلامي امارت په راتګ سره د ځنګلونو د وهنې یا قطع کولې لړۍ څومره درول شوې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درنو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ به وئ. وعلیکم السلام. د خوست په خوست ولایت کې د شنې قطعې تر ایجاد کېدو وروسته چې تقریبا 2.5 کاله کېږي د ځنګل د پرې کولو په برخه کې تقریبا 85% کموالی راغلی دی او دا هڅې د کوششونه لا دوام لري او هیڅ چاته د خوست ولایت شنې قطعې منصوبین اجازه نه ورکوي چې په غیر قانوني ډول ځنګل قطع کړي. تاسو منصوبین هلته په ساحه کې موجود وي، دلته وي، یا مثلا که څوک شنه لرګي راوړي مثلا بازار ته وهل شوي دي، خدای ناخواسته کومه سیمه کې بیرته بازار ته راوړل شوي دي، تاسو څه ډول بیا د هغوی سره چلند مو څه دی او څه ډول بیا د دوی مخنیوی کوئ؟ دا چې زموږ کتاب په دې نظام کې رامنځته شوه د اسلامي امارت د مشرانو په پرېکړه رامنځته شوه په ټولو ولایتونو کې، اکثره په هغو ولایتونو کې چې ځنګلات زیات لري چې تقریبا 15 ولایتونه دي. نو فلحال زموږ ټول نظامي منصوبین په مرکز کې شتون لري، کتابي مرکز کې ده او ټول ولسوالیو ته اجرات کوي او په هغه خلک چې ځنګل یې قطع کړی په غیر قانوني ډول که د شپې لخوا یا د ورځې لخوا په مختلف طریقو سره خلک کوشش کوي چې ځنګل قطع کړي، هغه کچک کې بازار ته یا بل ولایت ته. نو زموږ د کتې مجاهدینو سره د چیک پاینټو مجاهدین، د همدغه قسم ته د ولسوالیو مجاهدین یا د استخبارات مجاهدین ټول همغږي دي او هغه په هماهنګۍ سره موږ کوشش کوو چې د هغو مخه ونیسو او هغه څوک چې لرګي بازار ته انتقالوي موږ یې نیسو انتقالوو، کتې ته تخلیه کوو. استاد محترم، اوس وخت کې خو مثلا نه یوازې دا چې موږ د لرګیو څخه د سون کار واخلو، مثلا ګاز لرو، د ګاز ترڅنګ ډیری کارونه په برق کېږي، بیا ولې خلک دې ته زړه ښه کوي چې خپل عاید د ځنګلونو د قطع کولو څخه لاسته راوړي؟ عادل صاحب محترم، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې یو خو ناپوهي ده، بل افغانستان کې د کار هغه شرایط نه دي برابر شوي، یا مثلا ټولو منطقو د افغانستان چې اقتصاد غریب ده هغوی ته 100% باندې هغه خلکو ته نه ګاز رسېدلی ده
لاسرسی ورته نه لري او نه برق لري او همدارنګه ډیری خلک چې په غریزو منطقو کې یا د ځنګلونو خواف اوسیږي د هغوی د ځنګلونه یا د ونې قطع کول یو عاید ګرځولی ده. نو مثلا مخکې د افغانستان چې کوم 40 کلنې جګړې تیر شوي دي په هغې کې د افغانستان زیات فیصد ځنګلونه چې دي هغه قطع شوي وو، نو هغې نه مخنیوی کېده، نو پوښتنه کېدله ډېر په بېرحمانه ډول باندې قطع کېدلې. بل د قطع کېدو یو غټ اسانتیا د افغانستان یا د ځنګلونو په افغانستان کې چې کوم ځنګلونه قطع کېږي یو نفر وي الکترونیکي یا برقي اره ورسره وي چې مثلا د تیرو وختونو په نسبت چې په هرو باندې سارو باندې به قطع کېدلې په یو ساعت کې مثلا څو موټره ونې په اسانۍ سره قطع کولی کي. نو د قطع کېدو علت زما په فکر باندې یو دغه ده چې دغه خلکو عاید ګرځېدلی ده، د دغه لارې نه خپل هغه اقتصادي او سرچینه کړي. دا چې په عموم کې ځنګلونه یا دښتې یا په عموم کې غرونه دا د دولت ملکیت دی او دولت خپل هغه کې لرلي، د هم قومي خلک راځي او دغه په برخو سره ویشوي. دې ته څه کول پکار دی چې یو لوی لامل دا نشي کېدای چې هغه برخې که دوی مثلا ور نه کړي سره ویشي نه کړي د چا په اصطلاح چې مخه به یې ونیول شي. عادل صاحب محترم، دغه د قومي برخې چې کومې دي تر ټولو ناول د منګه د ټولو افغانانو فکر جوړول دي. فکر کاغه کفاره برخه باندې نننۍ موضوع د منګه د ځنګلونو قطع کول دي. منګه باید په دې باندې پوه شو چې دا ونه چې دا یا مثلا نور شیان دي ټول الله پاک د انسان د فایدې لپاره پیدا کړي دي. نو که چېرته زه یوه ونه پرېږدم د دې ونې په بدل کې نور انسانانو ته څومره ګټه رسیږي، د دې فکر او د دې غور کول پکار دي. پاتې شو مثلا قومي خلکو که دا ویش کړي دي، د قوم خلکو که داسې فکر جوړ شي چې مثلا دا نه یوازې د منګه سیمه کې دي یا مثلا د منګه یو منطقه کې دا ونې شته دا د منګه دي، که دا فکر جوړ شي چې یاره دې کې د افغانستان د نورو وګړو مثلا د چاپېریال لپاره د هوا صفا ساتي کوم نو ځینې نور لاملونه ما یاد کړه د هغې مخنیوی کوي. نو که د خلکو فکر جوړ شي نو هغه نه یوازې که دولت دې هغه وکړي چې مثلا دا دولتي ځمکه ده، بلکې که نورو هېوادونو ته موږ فکر وکړو هر انسان د دولت او د بل انسان په خیرخواهي باندې کار کوي. نو زمونږ د ټولو ناول فکر جوړول دي چې مثلا ونه څه شی ده د الله تعالی مخلوق ته، دا نه یوازې د انسان دپاره بلکې دا د مرغانو دپاره د حیواناتو دپاره الله پاک دې کې د ژوند یو زمینه برابره کړې ده. ښه استاد محترم، ډېره مننه. ماوین صاحب تاسو ته به راشو، په دې برخه کې تاسو څومره عامه پوهاوی کړی خلکو ته، مثلا ځوانانو ته، قومي مشرانو ته، تاسو خپله د علماو له لارې څومره عامه پوهاوی کړی دی خلکو ته چې تر څو د ځنګلونو د قطع کولو مخه ونیسي؟ دلته محترم موږ د کتاب په ایجاد کې په ټولو ولسوالیو کې په هر کلي کې ټولو خلکو ته سخو کې چې ځنګلات یې قطع کوه، ځنګلات زیات لري په سخو کې موږ خلک روان کړي دي، موږ عامه پوهاوی ورکړی دی او همدا قسم ته د خطیبانو له لارې همدا قسم د مدرسو استادان لري موږ خلکو ته خبر ورکړی، عامه پوهاوی مو ورکړی دی. خو د استاد خبرې په تایید چې د خلکو یو عادت جوړ شوی دی. یو لامل حقیقت همدا دی چې بېروزګاري ده، چې په دې برخه کې موږ تېره هفته د زراعت وزارت څخه مشران راوختي وو، همدا قسم ته ټولې ولسوالیو څخه هغه خلک چې دا خبره یې کوله چې بېروزګاري ده همدا یې عادت و، همدې باندې لاس پرې کړی و. نو دا راغله اوس هم خپله دوی مخامخ کړه، دوی سره یې خبرې وکړې. یقینا چې بېروزګاري زیاته ده، دې وجې نه خلکو خپل دا یو کسب ګرځولی دی، د هم تجارت ګرځولی دی. نو په دې برخه کې انشاءالله کار کېږي. زراعت وزارت مشرانو یې خبرې واورېدې، ستونزې واورېدې، تر مشرانو به یې ورسوي، دا ستونزه به انشاءالله حل شي. استاد محترم، یوه ونه څومره اکسیجن تولیدوي او څومره کاربن ډای اکساید اخلي؟ په دې اړه که اورېدونکو ته معلومات وکړي تر څو د دوی عامه پوهاوی وشي. سمه ده انشاءالله. زه که دې ولې دا خبره بیا تکرار کوم چې تکرار نه وي، ځنګل د انسان د ژوند سره مستقیم اړیکې لري. اوس ګوره دغه اړیکې په طبیعي توازن که له منځه لاړ شي د انسان او د ونې ترمنځ، نو د انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تا یادونه وکړه چې انسان چې د تقریبا 550 لیټره تنفس ته په 4 ساعتونو کې د اکسیجن اخلي. دغه اکسیجن الله پاک چې پیدا کړی ده د ټول نظام کې
دا ټول نظام چې روان ده په دې باندې الله پاک د انسانانو د حیواناتو د ټولو سالر کخو دپاره ژوند زمینه برابره کړې ده. اوس زمونږ تقریبا موږ وښایو چې مثلا زمونږ شاوخوا خاوره، تیږه، اوبه، هوا، ونې، بوټي او همدارنګه دا غرونه دي، ځنګلونه دي، دا ټول بې ګټې الله پاک نه دي پیدا کړي. د ژوند لپاره دا ډېر ضروري دي. اوس په ځنګلونو کې د انسانانو لپاره هغه څه شته چې د بشر په لاس نه دي جوړ شوي. مثلا تا یادونه وکړه اوس اکسیجن نه، که موږ او تاسې چېرته شفاخانې ته لاړ شو، هغه خلک چې تنفس یا د اکسیجن مشکل لري، هغه مثلا په 4 ساعتونو کې څو ډبې د اکسیجن ورته لګېدلې، خو ولې هغسې ارامتیا او اسانتیا ورته نه برابرېږي لکه الله پاک چې قدرتي هم د ده په سیسټم کې جوړ کړی. اوس دغه اکسیجن چې دا الله پاک چې قدرتي جوړ کړی ده، نو دا د انسانانو په لاس باندې متزلزله کېږي. یوه ونه تقریبا 18 کسانو ته اکسیجن زمینه برابروي. اکسیجن ورته تولیدوي او هغه مضره غازونه چې د انسانانو په لاس باندې نن سبا چې په بازارونو کې، په فابریکو کې، موټرې، مختلف مضره غازونه تولیدوي، هغه همدغه ونې جذبوي. اوس مثلا په ټوله نړۍ کې د امازون چې غټ ځنګل ده، 100% همدغه د امازون ځنګل په دې 100 نه به موږ راواخلو 100% وایي چې اکسیجن همدغه د امازون ځنګل ونې تولیدوي. نفر تللی یو ویډیو ما کتله، ونې کته کولې، هماغه کس ورته ویلی ویل که چېرته په لوړه کچه باندې لکه اوس چې اسلامي امارت کې ته ورته جوړه کړې ده، په لوړه کچه باندې دغه تجاران چې دا ونې اخلي او کته کوي، د دې وړو تجارانو نه یا د دې هغه خلکو نه چې دا ونې کته کوي، نو موږ یې بیا هېڅکله دا نه کته کوو، ځکه چې هغه موږ ته ووایي چې دا کوم شي چې ته موږ ته راکړې دې باندې بندیز لګېدلی دی، موږ نه خرڅېږي. نو ونه چې ده دا د انسانانو دپاره او همدارنګه د حیواناتو دپاره دا ډېر ونې بوټي ډېر ضروري دي. نو د 18 نه تر 100 کسانو پورې تقریبا یوه ونه اکسیجن د انسانانو دپاره برابروي. استاد محترم، د هوا په صفوالي کې همداشان د سیلابونو په مخنیوي کې او همداشان نورې کومې ګټې لري؟ یوازې همدا ګټې دي که د ځنګلونو نورې ګټې هم دي؟ ځنګلونو ډېرې زیاتې ګټې دي. اوس ځنګلونه او د هغې د ونې او بوټي د ژوند موجودات د انسانانو او حیواناتو لپاره پاکه هوا، لکه تا چې یادونه وکړه، پوښتنه یې وکړه، پاکه هوا څه شی ده؟ اکسیجن برابروي. او همدارنګه د مضره غازونه چې دي د صنعتي ماشینونو او فابریکو نه تولیدېږي، دا ونې ځان ته جذبوي. بله ګټه یې دا د ځنګلونه د ونې بوټو او واښه د باد او باران په واسطه باندې د خاورې د تخریب مخه نیسي. او همدارنګه د خاورې د تخریب ګڼ شمېر چاپېریالي زیانونه لکه د هوا چټلتیا، د کانالونو او ویالو د شګو او خاورو ډکېدل، چې کومه منطقه کې چې مثلا ونې کمې وي، نو د یوې غونډۍ یا د غر نه یا مثلا په هغه هواره سیمه کې چې اوبه روانې وي، هغه په اسانۍ سره ځي، هغه کانالونه او ویالې ډکوي. بله ګټه دا ده چې د موسمي ورښتونو سبب کېږي. کومه ساحه کې چې ځنګلونه ګڼ شمېر ونې ولري، په هغې کې بیا زیات مقدار باندې هوا هغه ایواپوریشن کوي او ایواریا زمینه برابروي چې باران نه وشي. بله ګټه د ځمکې لاندې د اوبو د بډایه کېدو لامل کېږي. ګوره د باران هوا او اوبو د ځنګلونو ونې چې چېرته وي، همدغه بوټي جذبوي او همدارنګه لاندې ساتي. نو نه کېږي چې کله باران وشي او په ځمکه باندې وخېږي او ډایرکټ سیندونو یا لوی سمندرونو ته لاړې شي. همدارنګه بله یوه مهمه هغې چې ده د عاید و مهمه سرچینه ده. په هغه وخت کې ده کله چې مثلا جلغوزي دي، د دې ځنګلونو یا د غرونو لاسته راځي، چهارمغز دي، د هغې نه وروسته بیا په سمه طریقه باندې مثلا دغه ونې کته کېږي او چاتراس یا مختلف فرنیچر وسایل ترې جوړېږي. دغه بله ګټه شوه. او همدارنګه بله د ځنګلونو د بادونو، هغه تیز بادونه او طوفانونه چې په یوه منطقه کې راځي چې چېرته ځنګل ولري، نو د هغې مخنیوی کېږي. ځینې نورې ګټې هم دي. ډېره مننه. خیر صاحب، استاد ارماوین صاحب، که تاسو ته راشو، که یو څوک ځنګل کته کوي او په بخښنې سره ستاسو د کتې مسؤلین یې ونیسي یا تاسو پخپله ونیسئ، جزا یې څه ده او کوم ډول قانون له مخې کوم چلند ورسره کېږي؟ دلته محترم، هغه څوک چې ځنګل کته کوي، د هغې دپاره ځانګړی قانون شتون لري چې ځنګلات قانون د خپلې مادې دی په تېر جمهوري نظام کې توشیح شوی و. نو اوس هم ډېر کار پرې شوی دی، تقریبا 80% کار پرې شوی دی چې ډېر ژر به انشاءالله د امیرالمؤمنین له طرفه توشیح شي. د ځنګلات هغه څوک چې ځنګلات کته کوي په لنډ خمس چې له 6 څخه کم نه وي محکومیږي، او هغه وسایل
چې ځنګل پرې کته کېږي هغه ضبطېږي، زراعت ریاست ته سپارل کېږي. ډېره مننه. او ممکن اسلامي امارت د ځنګل بیا رازرغونېدو لپاره یا د نورو بوټو یا نورو ونو له کرلو لپاره څه پلان لري په هغه سیمو کې؟ بالکل د خوست ولایت کرنه ریاست په دې برخه کې ډېر کوټلي ګامونه اخیستل دي چې په 2 ولسوالیو کې 3 ولسوالیو کې لوی پروژې په کار اچول دي چې انشاءالله ډېر ژر به بشپړ شي. ډېره مننه. استاد محترم، دولت ته څه کول پکار دي؟ مثلا له کومو لارو باید کار واخلي چې تر څو دغه خلک د ځنګل وهنې څخه رامنې کړي؟ په لومړي قدم کې الحمدلله چې اوس خو اسلامي امارت د ټولنې په هره برخه کې غټ غټ علما او شیخان موجود دي. دوی باید د همدغه شیخانو علما په واسطه باندې هغه خلک چې ځنګلونه یا ونې اهمیت ورته نه ده معلوم بېرحمانه ډول قتل کوي، هغوی د اسلامي اصول له مخې چې کوم الله پاک مثلا ویلي دي چې یو ونه چې دا ژوندی هغه ده نبات ته او دام د الله پاک عبادت کوي او الله پاک نه یوازې د انسانان د شخصي یو انسان ګټې دپاره پیدا کړی دی پورې د نور انسانانو حیواناتو ژوند تړلی. په دویم قدم کې هغه ځنګلونه چې دي اوس الحمدلله ساتنه روانه ده او دغه کومه کتای چې ورته جوړه کړې ده دوی په صادقانه ډول باندې کار وکړي تر څو هغه تیار ځنګلونه ونې چې کوم په افغانستان یا په هره منطقه کې موجود هغې سالمه ساتنه وشي. په دویم قدم کې هغه خالیګاوې چې مثلا ونې ترې پرې قطع شوي دي په هغې کې نوي نیالګي ولګولی شي، خو د نیالګیو لومړی شرط دا ده چې مثلا نه یوازې په نوم باندې نیالګي ولګول شول، د هغې ساتنه او حفاظت او د هغې روزنه پکار ده. نو هغه که مثلا روزنه د اوبو له اړخه ده یا مثلا موږ په هره منطقه کې د مثلا شپونکي لرو یا مثلا هغه کوچیان په اصطلاح ورته یاد کړو، نو هغوی چې مال لري د هغوی د مال نه باید بچ وساتلی شي. نو د دولت دپاره همدغه د ما په فکر باندې چې څو نوي نیالګي لګول کېږي د هغې ساتنه وشي عوامو خلکو ته پوهاوی پرې ورکړی شي. ډېره زیاته مننه استاد محترم. بیا به هم تاسو ته راځو. که وروستیو کې دا راته ووایې چې اینوس تاسو به نوره څومره هڅه کوئ چې دغه ځنګلاتو خپل کې تیز زیاتې کوي په هغه سیمو کې چې مثلا کومو سیمو کې ځنګلات دي، مثلا مساخیل ولسوالۍ ده، د سپیرې ولسوالۍ ده، د تڼۍ ولسوالۍ ده، همداشان ځاځي میدان ولسوالۍ ده، هغه سیمو کې چې ځنګلونه په ډېره پیمانه موجود دي خپل ځواکونه به هلته ډېره وایي که څه پلان لري راتلونکي کې د شنې کې؟ عادل صاحب محترم، دا چې ما مخکې درته وویل چې زموږ ټول نظامي ملګري په مرکز کې شتون لري، په آینده کې انشاءالله پلان کې ټولې ولسوالیو ته تشکیلات لرو. ټول ولسوالیو کې به شنه کیته موجوده وي چې هغې څخه نه هغه ځای نه به هغه مربوطه څخه په ډېر کم وخت کې په ډېر ښه شکل سره کنټرولېږي او چاته به اجازه نه ورکول کېږي په ځنګل کته کې. استاد محترم، ځینې مؤسسات دي چې د برخه کې ځانګړی پلان لري او دوی غواړي چې د افغانستان ځنګلات له کته کولو همداشان دوی نور غواړي چې هغه سیمې چې کته شوي دي بیرته نیالګي پکې کېنوي. دغه ډول برنامې څومره اهمیت لري او څومره کولی شي دغه ځنګلونه چې کته شوي دي بیرته یې په رشنه کېدو کې، زرغونېدو کې او ونو په کرلو کې مرسته وکړي؟ عادل صاحب محترم، دغه موسسې د دې باید دولت او د سیمې په کچه باندې هرکلی وشي. دغه موسسې چې دا نیالګي لګوي یا مثلا مختلفو منطقو کې اوس خو الحمدلله زراعت او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی ده چې مثلا د هرې منطقې دپاره یو داسې نبات وکروي چې هم چاپیریال هم اکسیجن هم منطقه شنه کړي او هم حاصل ورکړي، مثلا میوه لرونکي نبات ولګوي او الحمدلله اوس ورځ تر بلې لګیا دي. مثلا په ډېرو منطقو کې د چهارمغزو بوټي توزیع شوي هغه لګېدلي دي. نو په لومړي قدم کې چون هره برخه خپل متخصصین لري، په هغه منطقه کې داسې نبات چې کېنول شي چې هغه منطقې د هوا سره تطابق وخوري. مثلا بعضې منطقې به په پکتیا کې داسې شته چې چهارمغز ورکړل شوي دي خو هغه د بلې منطقې د ګرمې منطقې یا د داسې منطقې هغه نبات راوړل شوی یا بوټی چې هغه منطقې سره تطابق نه درلودو، یو څه وخت وروسته مثلا هوا پرې ډېره سړه شوه هغه وچ شول. نو دغه موسسې چې دي د دې هرکلی وشي او همدارنګه په دولت او په سیمه او د عامو خلکو له خوا باید د هغوی مثلا تشویق وشي او نبات
داسې نبات کېنولی شي چې هم حاصل ورکړي هم هغه محیط یا هغه چاپېریال چې ده هغه ساحه شنه کړي. ډېره مننه. محمد یونس وروستیو کې مو هغه خلکو ته پیغام څه ده او هدایت مو څه دي چې ځنګل قطع کوي؟ عادل محترم، وختونه مو له هغو تجارانو یا له هغو کارګرو څخه چې دوی ځنګل قطع کوي یا تجارت کوي، د دوی نه مو دا وختونه ده چې تاسې دغه سرمایه چې په لرګیو کې د ځنګل په قطع کولو کې مصرفوي، دغه سرمایه په یو بل حلال کسب حلال کاروبار کې مصرف کړئ، تر څو به مو یو په آزاد زړه په حلال نفقه لاسته راوړئ او یو ښه کاروبار به ولرئ. ځنګل قطع کوونکي چې کوم دی موږ اجازه نه ورکوو چې ځنګل قطع کړي او یا یې وپلوري، نو له دې څخه د جدي ډډه وکړي. د شنې کیتې همداشان د نورو ځواکونو غوښتنه همدا ده له تاسو څخه چې ځنګل مه قطع کوئ. هغه خلک چې د ځنګل قطع کولو په وخت کې ونیول شي، د دوی وسایط او همداشان هغه شیان هغه ماشینان به نیول کېږي او ضبطېږي به چې دوی پرې ځنګل قطع کوي. استاد محترم، ستاسو هم لنډ پیغام اور بیا خپرونه پای ته رسوي. زما پیغام ټولو وګړو ته د افغانستان چې الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، ما مخکې مې یادونه وکړه چې یو ونه پورې د 100 انسانانو تقریبا ژوند تړلی ده. نو که فکر وکړو ډېر خلک چې دي دا ځنګلونه یا ونې قطع کړي دي، نو په هغه کچه باندې اقتصاد نه د لاسته راوړی یا تر هغه کچه پورې نه دي ویلي چې یاره د ما کار وشو. دا علت هم دغه ده چې الله پاک دا د ټولو انسانانو دپاره پیدا کړي، هم حیواناتو دپاره او هم انسانانو دپاره. نو زما توصیه عامو خلکو ته دغه ده چې چېرته نبات وي باید لکه د خپل اولاد په رقم یې د هغې ته اوبه واچولی شي، د هغې ساتنه وشي. او هغه خلک چې قطع کوي هغوی ته باید دا فکر د هغوی جوړ کړی شي چې دا یوه ونه قطع کول لکه د 18 انسانانو ژوند دی چې اخیستی. ډېره مننه له تاسو دواړو. د ژمن راډیو درنو قدرمنو اورېدونکو، د ژمن شننې خپرونه مو دا ځل د ځنګلونو وهلو ته ځانګړې کړې وه چې راسره خپرونه کې محمد یونس محمدي د شنې کیتې معاون او د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنیار نظرګل صدیقي برخه اخیستې وه. تر بلې داسې یوې خپرونې چې زه رحیم عادل او زموږ نور تخنیکي ډله تاسو ته په راځو او داسې خپرونې درته چمتو کوو. تر هغې مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوښه او خوشحاله اوسئ. تاسو دواړو نه مننه. ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنې ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه